السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن کتونکو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. راځو نن د میخانیک فزیک اړوند پر ټکرونو باندې بحث در سره کوو. په میخانیک فزیک کې ټکرونه پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي چې یو ارتجاعي ټکرونه دي او بل غیر ارتجاعي ټکرونه دي. په دې درسي ویډیو کې به پر غیر ارتجاعي ټکرونو باندې بحث در سره وکړو. غیر ارتجاعي ټکرونه هغه ټکرونو ته وایي چې له ټکر څخه وروسته جسمونه یو ځای په یو سرعت باندې حرکت کوي، یعنی کتلې یو له بل سره یو ځای کیږي او په یو ځای باندې حرکت کوي په یو سرعت باندې. په غیر ارتجاعي ټکرونو کې د میخانیکي انرژي د تحفظ قانون د تطبیق وړ نه دی، ځکه په غیر ارتجاعي ټکرونو کې یوه اندازه انرژي د ټکر په وخت کې ضایع کیږي، اما د مومنټوم د تحفظ قانون د تطبیق وړ دی او صدق کوي. راځو لومړی دوه جسمونه چې یو له بل سره د حرکت په حالت کې په نظر کې نیسو. که راسو یو جسم چې د MA کتله لري او د VI په سرعت باندې حرکت کوي، د یو بل جسم سره چې د MB کتله لري او د VJ په سرعت باندې حرکت کوي، ټکر کوي. چې د ټکر څخه وروسته دا دوه جسمونه یو له بل سره یو ځای کیږي او همدارنګه په دې وخت کې یوه اندازه انرژي هم ضایع کیږي. کله چې انرژي ضایع شوله نو د انرژي د تحفظ قانون صدق نه کوي. MA او MB دواړه کتلې یو له بل سره یو ځای کیږي او په یو ځایي ډول باندې په یوه سرعت باندې، هغه سرعت ته د VH سرعت وایو، د VH په سرعت باندې حرکت کوي. لیکلی شو چې MA ضرب د VI مثبت MB ضرب د VJ دا مساوي کیږي په MA مثبت MB ضرب د VH. که چیرې راسو د VH قیمت پیدا کړو نو د مساوات دواړه طرفونه به په MA مثبت MB باندې تقسیم کړو، په MA مثبت MB باندې به تقسیم کړو. دې طرف ته به دا سره خلاص شي، VH به مساوي شي MA VI مثبت MB VJ تقسیم پر MA مثبت MB باندې، چې دا به د ټکر څخه وروسته د دغه دوه جسمونو د سرعت مقدار وي چې موږ تاسو یې په لاس راوړو. اوس که چیرې د یوه جسم سرعت صفر فرض کړو، یعنې داسې فرض کړو چې موږ تاسو یو ساده ریکاسه لرو چې د دې ریکاسې په پای پورې یو جسم ځوړنده دی، چې دا جسم د MB کتله لري او همدارنګه V یې مساوي په صفر سره دی، سرعت یې مساوي په صفر سره دی. یو بل جسم فرض کړو، فرض کړئ چې یو مرمۍ راځي د V1 په سرعت باندې راځي په دې جسم کې، په دې جسم کې ننوځي. کله چې د V1 سرعت وي او همدارنګه د MA کتله وي، د MA د کتلې سره یو ځای په دې جسم کې ننوځي او د دې جسم سره یو ځای په حرکت باندې شروع کړي. مثلا لومړی جسم او دویم جسم دواړه یو ځای حرکت کوي او د دواړو کتلې یو له بل سره یو ځای کیږي، یعنی MA کتله جمع MB کتله دا دواړه د V2 په سرعت باندې حرکت کوي. که راسو دې قانون ته نو دلته د دویم جسم سرعت صفر کیږي، نو V2 یا دویم سرعت چې پیدا کوو د دغه فورمول څخه په استفادې باندې دا مساوي کیږي په MA ضرب د لومړي حالت سرعت یو دی نو V1 مثبت دا چې
د دویم جسم سرعت 0 دی نو دغه ځای 0 کیږي نو د دې پر ځای به 0 ولیکو تقسیم پر MA مثبت MB باندې نو V2 به مساوي سي په MA تقسیم پر MA مثبت MB ضرب د V1 سره چې دا به په هغه صورت کې کچيري لومړنی جسم د حرکت په حالت کې وي او دویم جسم د سکون په حالت کې وي او د یو له بل سره ټکر وکړي د ټکر څخه وروسته سرعت یې V2 دی چې دغه V2 سرعت مساوي کیږي AM تقسیم پر AM مثبت MB ضرب د V1 باندې تراسو د حرکي انرژي ته چې دا لومړنی جسم چې د حرکت په حالت کې دی خپل ځان سره حرکي انرژي لري د حرکي انرژي د پیدا کولو لپاره راځو د حرکي انرژي فورمول ته چې کیو یا مخکنی یا لومړنی حرکي انرژي دغه جسم چې د سرعت په سرعت باندې یا د په حرکت په حالت کې دی او راځي د دویم جسم سره ټکر کوي مساوي کیږي 1/2 MA V1 پتوان د 2 کله چې د دویم جسم سره یو ځای کیږي نو د دواړو مجموعي کینیټیک یا حرکي انرژي دا مساوي کیږي 1/2 دا چې کته دواړه سره یو ځای شوي دي نو MA مثبت MB ضرب د سرعت یې موږ تاسو په لاس راوړی دي چې MA تقسیم پر MA مثبت MB ضرب د V1 کدا جلا مربع کو V1 جلا مربع کو کوم فرق نه لري V1 مربع کراسو لو کیدوا انرژي یا مثلا د حرکت څخه وروسته کینیټیک انرژي پر لومړنۍ انرژي باندې تقسیم کو نو کیدوا تقسیم پر کیو دا مساوي کیږي 1/2 MA مثبت MB ضرب ده کدا مربع کو MA مربع تقسیم پر دا په دوه قوسونو باندې وویشو MA مثبت MB بل قوس هم MA مثبت MB ضرب ده V1 پتوان ده 2 تقسیم پر د کیو پر قیمت باندې چې پر 2 MA V1 پتوان ده 2 دلته کو وګورو دا یو قوس د دې یو قوس سره خلاصيږي او همدارنګه دا یو پر 2 د دې یو پر 2 سره خلاصيږي یو MA د یو MA سره خلاصيږي نو په صورت کې یو MA پاتېږي او همدارنګه MA V1 مربع د V1 مربع سره خلاصي نو موږ تاسو ته د Q2 تقسیم پر Q1 قیمت پر لاس راسي چې هغه مساوي سي په صورت کې یوازې MA پاتې دی MA تقسیم پر په مخرج کې MA مثبت MB پاتې دی چې دا به دغه لومړنۍ او دویمې انرژي د انرژي د تقسیم حاصل وي چې په دې ډول په لاس راوړلی شو قدرمنو لیدونکو له توجه څخه مو مننه پر الله جل جلاله مو سپارم